سبا ګور ډېر خلک متکبر دي کبر خان په خپل نوکر کبر کوي کټ کې دته خان سره یو دی په کټ کې کېنه نو خفه کېږي ما سره کټ کې ولې کې نیکان هم پکې شته د ټول خانان نه یادم شکر دی ډېر دینداره شته علماو ته بالښتونه اچوي د علماو قدر او د علماو عزت کوي موږ سره مدرسو ته راشي په دا پوړ را سره ناست دي شکر دی خو بعضې پکې متکبري چې مجال شته که نوکر ورسره په لنګه کټ کې کښېني یا به ولاړ یا په ځمکه به غریب ناست دي لکه ولې کبر کې کدو بوتله دا نخ دا غریب په څه کم دی ته که خانې قسم په خدای د دې غریب خانې ته نواب یې د دې غریب په سر نواب یې ځمکه دې کري پیسې د له دې پیدا کوي ګني جوار د له دې کري سبزي د له دې کري دا خاني ستا په دې غریب د پاسه روانه ده همسایه ته به سپک ګوري نوکر ته به سپک ګوري غلام ته به سپک ګوري ګاونډي ته چې لږ مالداري سپک په ګوري او بعضې دا تماچګی چې پیدا کړي وړه غوندې تماچه په دا مقعد د پاسه یې راځوړنده کړي او چې رواني دا المټې به داسې وایي داسې به ځي دا سونه به وایي او دا خپه به مخکې کوي او رستو کوي به او داسې برید به تاوی چې یم خو زه یمه کښېنه مړه لا تمشي فی الارض مرحا قرآن کې الله وایي په ځمکه کبر سره مه ګرځه انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نه ځمکه شلولی شي نه اسمان ته سر اوچتولی شي ته کبر کې ته چې سار په بیت الخلا کې واشروم کې ناست وې په اودسماتي باندې اډهزار د خوارمان دی چې ته مې موبایل یې ښودی چې پته راته لګېدلې رپټ کلاشنکوف دی چلاو هغه بین دی افسوس ته چې الله بادشاه دی هغه واس چا ونرېده او هغه په بیت الخلا کې چې د نسخه بین روانو او خدای پاک حیادار دی او حیا خوښه ده نو هغه بوی یې د لخور که په هوا کې څوک دنه خبر نه شو ستا د بین د لاسه به په کور کې څوک خوب هم ونه کړي ته کبر کې کم سړی چې خپل اودسمات یې نشي ټینګولی هغه څه کبر وکړي دستونه در باندې ولګي بیا د پرتوک کې بیږي ته څنګه کبر کې رکوټ او دسمات یې نشي ټینګولی اکثر د نه پرتوک کې وبیږي ته څنګه کبر کې اوس به دې رونیسي مه کوه د خدای مقابله مه کوه کبرجنه اوس به دې رونیسي د دې لاس نه به دله سمسی جوړه کړي د دې خپې نه دله کونټی جوړه کړي د دې خولې نه دله ډیوه جوړه کړي لاړې به درنه بیږي بیا به څه کوي هلکه تاسو نه تپوس کوم الله کولی شي که نه جواب را کوي شوق سره جواب را کوي زمونږ خالق څوک شوق سره مالک څوک همیشه جون چاله شوق سره ووایه مونږ له نه الله له زه بس یم او زما کبر بس یم اذا کبر کوم اوله نطفة وآخره جيفة وفيما بينهما حامل للعذرة یا للقذرة اول د نطفه ده د څه نه پیدا د داسې ساس کې نه پیدا چې د سړي نه اودي نو په اودس کار نه کېږي غسل به کوي او اخره کې چې الله ته نږدې نه شوې ته قبر وکنه و قسم په خدای د چینجو جاله ده اول نطفه اخره کې د چینجو جاله او په دې منځ کې دې په دا خېټه کې څه بلی ښودی لرې خو دې ډک دی د سوټو نه بلا دی په خېټه کې پرته ده دا خو الله پرده پوخ دی چې ستا د بین په بار خلکو نه لګوي او ته ماله کبر کې کبر به نه کوې کبرجن خلق رسول الله مبارک فرمایي قیامت په ورځ به د سرو میږو په شان واړه وي او دا خلک به پیخ پیک دی او چخنیکۍ به او رسول الله مبارک فرمایي چې د شړشم د دانې عمره کبر په چا کې وي نو جنت ته تلل په حرام دي تر څو چې په دوزخ کې مګلي نه او دا کبر یې تینې سجرت ته نشي تللی ډېر خلک په کور کې په ښځه کبر کوي ګورې دا مسلې نن سبا ډېرې زیاتې پېښې یقین په خدای قسم راته په دې لاره یو ښځې ټېلیفون د ظلمونه دا خلک دې ښځو سره کوي
په معمولی خبره راګیره کې نو ډبی نو په لږه خبره رټي اسې بې صدیقه ته دا خلک بانې جوړوي قسم به ورته وخوري چې که ته پلار کره لاړې نو په دریو طلاقو به طلاق بیا وروسته موږ له راشي دا طلاقي یاره ما خو دا ټکې ویلې دي اوس به زه څه کوم نو زه وایم چې خښته اوچته کړم او په دا مازدیګر دې ووایم یو مې مخکې څو ډېرو کلونه مخکې یو څو څپېړې والې بیا ما ته ملګري دا څه کوې ځان له جنګ ګورې مې نه ماله قار په دې راځي چې ظالمه تا دې ښځې ته وایي پلار کره به نه ځې او که لاړې پلار کره نو په ما په درو طلاقو طلاق نو خدای دې بې خوباسه ته خپله لور او خور لرې که نه لرې که ستا خور ته څوک ده وایي چې نه به دې پلار کره ستا لور ته څوک وایي چې نه به دې او که لاړې په ما طلاق ته خفه کېږې که نه خفه کېږې نو ظالمه دام د چا لور خور ده که ښځو سره موږ ډېر ظلمونه کوي په معمولی خبره پلار کره به نه دی په معمولی خبره د کور نه بار قدم به نه ږدې که دې کېښود نو ته به په ما داسې به وایي خدای دې تباه که ظالمه ما له ډېره غوسه راځي دې سړي ته په لږه خبره بعضې وخت کې ورته مور وایي مور یاره ښځه خورې داسې ده نو هلکه دا خو د ښځو خپل کور کې راځي سره د خواښې او د انګور جګړې به م راځي نو ته پکې منځ کې مه راځه جوړه وکړه مورې وی خیر دی ګزاره کوه د چا مخ ته وګوره خیر دی زما ښځه نه زه ستا زوی مې لږه ګزاره وس بیا ښځې ته پټ ووایه چې زما د مور لحاظ کوه خو چې مور ورته وایي ښځې نه اما معمولي خبره وایي دې به په ښځه ورغره وایي د دې مرۍ نه به یې کلکه راونیسي او کوتک ته به ګوتې وی تا زما مور وی تا زما مور وی تا زما مور او بعضې وخت په مور ورې کبر کوي بعضې ښځې د ښځې دلی بعضې ښځه ورته خبره وکړي مور خو نن دا چل وکړو په خدای قسم په مور ورشي مور را پرځئ دا ما لیدلي دي په خپلو سترګو هلکه مور خو مور ده د خدای سپېره د ښځې خپل حق دی د مور خپل حق دی د ښځې به هم خیال ساتي د مور به هم خیال ساتي د ښځې دپاره مور کنځل او بېعزته کول دا لوی جرم دا بدبخته دی دا سپېره دی او د مور دپاره ښځه بېعزته کول او کنځل او وهل او مور او پلار یادول دا هم سخت بدبخته دی او ظالم شته دی خواښې هم پکار دی کبر به نه کوي انګور یې راوسته کبر به نه کوي اوس په دې انګور باندې ډېرې خواښیان هم ګورې په ښځو په انګویندو کبر کوي چې څوک دې تپوس وکړي هغه انګور دې څنګه ده وایي ته دا خدای مرداره که نو وایي کورله مې راوسته اورله نو د کور مېرمن شوه نو وایي ټوله شپه دا بادام دی او دا غوزان دی او دا ټقار خیږي په کوټه کې ټقار خیږي دا په بورو بادام او غوزان خوري هلکه دا اتیرې څه چې په بورو خوري اخو هر چاته په ترخ جیب کې پټ یو دوه بادام او غوزان ښځې له یوسي نو هغه ټق خو کوي که نه نو کمبخته چې وړې نو بار یې مات که که بار یې مات که چې مور دې نه اوري ټقار که یا ته چې جورابه کې دوه درې اوسکې او بادام پټ کړي چې مور مې ونه ویني نو کمبخته مور نه هم راوړه که بار مات که څلور پنځه دانې مورله یو څه وټکوله او څلور دانې ښځې له یو څه نو دوی وایي په بورو ما ویل لکه په بورو خو اتیم نه خوري دا بعضې بوډۍ نیکان هم پکې شته صالحان هم پکې شته خو بعضې دا بوډۍ نه دي توبه وباسه دا جورابه مخکې نیولي ولې انګور سره ظلم کې دا ستا خپله لور نه دی ستا لور سره چې څوک ظلم کوي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې د خدای نیکبختې بوډۍ دا هم د چا لور ده که بعضې وخت کې انګور ظلم کوي چې تپوس ته وکړې خواښې دې څنګه ده وایي کله ډېره مې خدای خلاصه کړي 5 ګزه ژبې ده دا ولې ته چې نن په دې کور کې ناست او د دې کور سردار دا د دې سخر خواښې د برکت دا بچی دې خواښې راوړی دی دا بچی دې خواښې لوی کړی دی او ستا په واده کې دا ګډېده یاد دي دي که ير دي دي اوس نکري دې شاټ وې
او رانجه دکانونو کې نه پیدا کېدل او ګولي خار او رانجه به دې چول او ګډې دبا ټینګه شه چې موږ به راته وایي ګډه مه کوه ګناه ده نو ټینګه شه نو څه وایي وایي ډولۍ کې ځان سره سوباړې راوړی دی نو بعضې وخت کې انګورم زیاتې کې ظلم کوي که ته په دې کور کې یې دا د خواښې د برکت دی دا د سر د برکت دی دا بچی دوی راوړی دی که دا بچی یې نه وی راوړی ته به نن دې کور کې نه وې ناسته نو کبر به نه انګور کوي په خواښې سخر باندې نه به سخر خواښې په انګور کوي د شریعت دایره کې جن نه به ژوند تېروي دا لوی غم دی نه نو خاوند سړی په معمولي خبره واله ټکو اوس هغه دور ختم شو مړه والټه کولو ستاسو ته ګوره والټه کولو ته هم ګوره اوس هم بار برید جغه کړي او چې کور ته ننوځې نو برید هم بیا نامه ته رسېدلي خو بعضې پکې ظالمان شته نو کبر لویه ګناه ده شیطان چې الله ذلیله که پسې ذلیله که په تکبر یو ځل د شیطان نه چا تپوس وکړو یو نصیحت خو راته وکړه شیطان ورته په پښتو پښتاني نو شیطان ورسره په پښتو کې څه وایي وایي داسې مه وایه چې زه یم داسې مه وایه چې زه یم که داسې دې ووایي چې زه یم نو داسې به شې لکه چې زه یم که داسې دې ووایي چې زه یم نو داسې به شې لکه چې زه یم نو ابوجهل کې څونه کبر وی چې په کومه ورځ د نبوت دعوه کړې وه څومره مې بدي شو نن مې هغسې بدي شي چا توره یې راوویسته او سر یې ترې پرې کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم له یې یوړه هذا رأس عدو الله ابي جهل دا الله رسوله دا د خدای د دشمن د ابو جهل سر دی حضور پاک شکریا ادا کړه دا ولې ابو جهل عتبه ابن ربیعه شیبه ابن ربیعه ولید ابن عتبه امیه ابن خلف دا غټ غټ کافران ابو لهب د حضور پاک خپل تره دا لال ذلیل شو خوار شو د جهنم خشاک شو او په کوی کې رسول الله مبارک وغورځول قلیب بدر او په درېیمه ورځ رسول الله مبارک ورغه پیغور یې ورته وکړی پیغور هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا مونږ سره چې خدای سره وعده کړې وه سيهزم الجمع ويولون الدبر مونږ سره خدای وعده رښتونې کړه تاسو موندل چې خدای را سره څه وعده کړې وه ذلیله شوې رسوا شوې او که نه حضرت عمر ورته ما تکلم من اجساد لا ارواح لها وی ته خو هغې وجودونو سره خبرې کوي چې سا پکې نشته وی ما انتم باسمع لما اقول منهم هغوی چې څنګه اوري تاسو د هغوی نه ښه نه اورئ تاسو بیا هم په دنیا کې مصروفه یې د هغوی ټوله توجه دې وخت کې ماته ده ښه مې دا خبره اوري ښې ذلیل او رسوا که زه تللی مصر ته نو هلته د فرعون لا شو نو ما دې ملګرو ته ویې راځئ د فرعون دا لاش وګورو خو مې لکه ګورې هسې نه د ملاقات نیت ونه کې ګورې د ایمان نه به خلاص شو تعظیم د کافر به نه کې ملاقات لره چا تل خو تعظیم دی نو ما ته ویې څه لځو تماشې لځو مې تماشه به یې وکړو ځکه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایلی دی چې تا زه دا عبرت ګرځوم نو تماشه به یې وکړو او مې زه خو وله پیغور ورکړو نو چې د فرعون د لاش ته ودرېدم د شیشې په صندوق کې بند کړی 11 فرعونیان هلته پراته دي دا پکې مشر ولید ابن مصعب د موسی علیه السلام د زمانې چې کوم مشر فرعون و حق و نو چې ورته مخامخ ودرېدم نو ما پیغور ورکړ ما ورته څه وی ای ما وی ټیزه نه تا وی انا ربکم الاعلی زه لوی خدایم څه شوه خدایي دی اوس ټیزه نه بېغیرته چې څه په خولې راتلل ورته مې ووایي په عربۍ کې نو حضور پاک هم دې له بیا پیغور ورکړه دا ولې دوی کبر وکړه څه وکړه کبر تکبر یې وکړه څه تکبر یې وکړه د پیغمبر ته شا کړه د پیغمبر راوړلی شوی قرآن یې ونه منه بلال صهیب سلمان عمار یاسر سمیه خباب دې غریبانانو ومنه او دې سپېرونه منه ما خو ته پیغمبر یې منه
انهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات ربهم يجحدون. دا خدای قرآن نه منه، دی نه منه چې دا د خدای قرآن دی او پتا نازل دی، دا نه منو چې پتا وحی نازله ده، نور ستا ښه تصدیق او رښتونی او مانتګر. الحمدلله چې دا قرآن خدای پاک مونږ له راوړی، دې ستا د چاره طرف نه دی. انه لتنزيل رب العالمين، دا رب العالمین د طرف نه منزل دی. نزل به الروح الامین، په ډېر لوی عزت جبریل راوړلی على قلبك کم زړه ته، د هغې نه پاک زړه بل نشته دی. لتكون من المنذرین بلسان عربي مبین، او جبم قیمتي جبه ده. نو زه اکثر طالبانو ته القرآن نور، د هدایت رڼا ده. نزل من النور، چې د الله نورانی ذات دی. بواسطة النور، چې جبریل دی. الى النور، چې رسول الله مبارک دی. لیخرج الناس من الظلمات الى النور، چې د کفر گمراهۍ تیارونه خلک د ایمان رڼا ته وباسي. قرآن سره به خپل تعلق ساتئ به انشاءالله تعالی. څو کاره به کوئ، یو خو څومره ملګري ناست نن به ما سره عهد کوئ چې لږ به کوئ، خو د قرآن شریف تلاوت به روزانه کوئ که خیر. ټول انشاءالله ووایه، یو پاو کوئ، نیم پاو، 15 منټه کوئ، سار 10 منټه کوئ، داسې ماسخوتن کوئ. قسم په خدای په ژبه کې به برکت وي، وجود کې برکت. کم کور کې چې لوستلی کېږي هغې کې به برکت وي. او که چاته نه وردي نو سوره اخلاص ټولو ته یاد دی که نه؟ ووایه. 3 ځله چې دې وویه د ختم ثواب وشو، 10 ځله چې دې وویه الله به جنت کې محل دله جوړ. دویم خپل بچي راولی دې مدرسه کې داخل کې. مولانا صاحب تاسو له څونه محنت کوي، دا مونږ چې راوستو څه دپاره یې راوستو؟ دې له چې دې خلکو ته نصیحت وکړه، منت وکړه چې دا مدرسه مال آباده کړي او دې مدرسې ته خپل بچي راولی ستاسو دپاره. سکول کې چې ته بچې داخلې ته به پرنسپل ته منت کې، مونږ تا ته منت کوو چې راوله قرآن ورته ښایي. یو بچې د نه حافظ او عالم غواړم، یو بچې زوی او نوسې نیت وکړې، قصد وکړې چې یو زوی او یو نوسې به کې خیر حافظ او عالم جوړوې. لاس اوچت کې انشاءالله په شوق ووایه، شوق سره ووایه، او مدرسو سره علماو سره به مدد کوئ. د زړه مینه به ساتئ د علماو د حافظانو سره. او د مولانا صاحب د مدرسه کې اوس هم ډېر زیات کار پاتې دی. دی غریب خو لګیا دی، خپل محنت کوي، رونه ورسره لګیا دی، خپل محنت کوي. تاسو به هم ورسره کوئ که خیري، د زړه د اخلاص نه به سره تعاون کوئ که خیري. ټول په جمع انشاءالله ووایه. نو الله پاک دی د مولانا نجیب الرحمن صاحب په عمر کې، مفتی صاحب دی په عمر کې او په علم کې برکت واچي. دا خواري دی الله قبوله کړي. دا ځای چې ورته کوم حاجي صاحب بخلی دی، کوم مشر، الله یې د هغه په جون کې او د هغه د بچو په زندګو کې برکات واچي. او چې چا ورسره تعاون کړی تر ننه پورې سره د درونو، الله یې د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي. او دا باقي مدرسې چې کم کار دی الله دې په خیر سره ته ورسوي. جی او یا کسان دلته پاتې کېږي په دې مدرسه کې، او دا ټول خلک وله ډوډۍ ورکوي، وظیفې ورکوي. ماشاءالله تاسو خو زما ډېر زیات خوښ یې. ما ته خو چې دې ووایي نو ستاسو د ملاقات مدرسې جلسه نه، ستاسو ملاقات مې نیت مې دې وروڼو سره به زه مخ په مخ لږ میلاو شم، 2 خبرې به ورسره وکړم. ځکه مولانا نجیب الرحمن صاحب ستاسو ډېر زیات صفت ماته کوي چې زما دا ګاونډیان او دا ګیر چاپېره خلک ډېر ښه خلک دي چې طالبانو په شوق باندې ډوډۍ راوړي. دعا وکړئ الله دا ماشومان طالبان دا ستاسو بچي دي چې کم حافظان شو، کم ناظر اخوانان شو. الله پاک دې دا ماشومان صالحان دیندار لوی کې، یا الله ته حافظان کې، الله په جبه د خدای قرآن جاری کې، چې کم حافظان دي پروردگار ته عالمان جوړ کې، د مدرسې نور ماشومان هم الله کامیاب کې. یا الله چې دې مدرسه کې د ځمکې په شکل کې یا د آبادۍ په شکل کې یا داسې محنت چا کړی دی، الله د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي. د ضرور د مشر هغه ته دعا کوي چې الله خیر او برکت نصیب کړي، او الله د هر قسمه فتنو آفتونو نه ټول رونه د دوی ټول خاندان په حفظ و امان کې وساتي. دا دعا وکړئ چې خدای پاک د دا باقي کارم په خیر سرته ورسوي، او د دې دا چې څومره ګاونډیان دي دې ماشومان له روټۍ راوړي، الله روزي فراخه کړي، د دې بدلې په دنیا او آخر ورکړي. یا الله د مولانا نجیب الرحمن صاحب
د والدین چې دی الله مغفرتونه نصیب کې د ټول ورونو د ټول قوم رشتہ دارانو د خیر او د عافیت جون نصیب کې څه پریشانه او تفریقی دی پریشانه دی الله په خیر او په خوشحالو بدل کړي خدای راغلی د مخلوق ټولو بخې خدای د ټولو ناراضي شي خدای کدی مرګرو کې سو کم تنگ دست دی فراخ روزی ورکه یا الله کده چا سو قرضدار دی قرضونه اخلاص کې کده چا په بل قرض پورې دی ولې الله رو باسه خدای زموږ د فتنو آفتون نه پامن کې وساته د چا بچینی یا الله اولاد ولا ورکه کده چا لونه دی خدای نارینه اولاد ولا ورکه او دی علماء تدعو کې په مجلس کې علماء دی الله په علومو کې برکات واچي امين دا معشوم پیدا شوی دی زما په نوم ورته خو دې دعا وکړه چې خدای پاک صالح او دیندار علمي کې خدای پاک په دې مدرسه کې کل مدرس او عالم ته الله جوړ کې او خدای ولا نورم نارینه اولاد ورکي د چا چې په دې مجلس کې ناشتي او د غي د جون مرګري نشته که زنانه دي په کورونو کې او کوم نارینه دي الله د جون خمرګري ولا ورکي او خدای که چاته ود کویدنې کړې دي ودونه نه دي کړې خدای د واده توفیق ولا ورکي دا ماشومان دا دیندارا دا لکان چې د دلته ناست دي دیندار او صالحان لوي کې او د مشران له روح صحتونو دراز عمرونه ورکي او خدای تم د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله مبارک د حوض کوثر او بنصیب کې الله د حاسدین او د حسد او د شریان او د شر نه مستعد الله دعاګانم قبول کې او الله ته زمون ناراضي شي او داسې بنورم په دې مدرسو او په دې طالب علمانو او په قران او په سنت باندې کې د خپل ملک ته دعا کې الله زمون د ملک حفاظت وکړي خدای د ملک د ګډ حفاظت وکړي او الله د عمل کې یو قسم په قران او په سنت باندې کې وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.